بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه او نیکی هیلې. موږ تاسو په کورل ډرا کې کافي اندازه آپشنز ولې او بعضې آپشنز داسې و چې موږ تاسو په هغې کې پروجیکټس هم وکړل. دا مو زده کړل چې څنګه موږ یو شیپ جوړو، څنګه موږ مثلا سترګه جوړو. ځینې شیپونه موږ تاسو زده کړل، د مسجد یو نما مو جوړه کړله. اوس موږ تاسو راځو په کورل ډرا کې آپشنز باندې هم خبرې کوو. زما انشاءالله طریقه به داسې وي چې یو آپشن به وایو، مثلا موږ تاسې راځو پیک ټول وایو. دا پیک ټول دا چې موږ کله وولې، د دې څخه وروسته به موږ تاسې بیرته یو کوچنی غوندې پروجیکټ کوو تر څو موږ تاسې ریفریش شو، یو څیز به جوړوو. سمه ده؟ لومړی موږ تاسې کله چې صفحه خلاصوو، دا زموږ ستاسې صفحه ده. دلته لیکلي پیج 1 لومړی صفحه. که دغه جمع علامه باندې موږ تاسې کلیک وکړو، ګوره پیج 2 دویمه صفحه راغله. بیا همداسې پیج 3 ګوره دا پیج 1 دی، پیج 2، پیج 3. هر صفحه موږ تاسې د دې ځینه انتخابوو. مثلا A4 سایز موږ انتخاب کړی. که لیټر کو، ګوره دا لیټر سایز دی. که زه دا A4 کوم، A4 سایز. که کسټم سایز موږ تاسې اخلو، کسټم سایز لپاره موږ تاسې کسټم ته راځو. دې ځینه موږ تاسې خپله صفحې اندازه زیاتوو غټوو. اوس وګوره زه غواړم د دې اندازه غټه کړم، دا دی غټه مې کړله ورته. خو واحد دلته څه اخلم؟ واحد دلته ما انچ انتخاب کړی. زه پوینټ اخیستلی شم، زه کولی شم پکسل واخلم، زه کولی شم دلته فیټ واخلم. صحیح دی؟ دا موږ تاسې سایزونه اخلو. نارمل موږ تاسې کله انچ استعمالوو، کله سانتي متر. هر واحد چې زموږ تاسې خوښه وي هغه واحد انتخابوو. دلته موږ خپل د صفحې اندازه اخلو. A4 سایز. هایټ او ویډت دلته که لینډسکیپ غواړو او که پورټریټ غواړو دا انتخابوو. خو تاسو وګورئ دلته ما 3 صفحې اخیستي. لومړی صفحه، دویمه صفحه او دریمه صفحه. دلته که په دې موږ ښې کلیک وکړو، رینیم پیج، موږ کولی شو خپل دا پیج رینیم کړو. مثلا آفیس لکه اکسل غوندې چې موږ تاسو شیټ لرو، وګوره دا مو رینیم کړه. بیا که په دې موږ کلیک وکړو انسرټ پیج آفټر، د دې نه وروسته یو بله صفحه راغله. که زه کلیک وکړم انسرټ پیج بیفور، د دې نه مخکې یوه صفحه راغله. ګوره د آفیس پخوا لومړۍ صفحه وه، یو یې ورسره لیکلی و. چون ما بیفور د دې څخه مخکې مې یوه صفحه انسرټ کړله، نو دې ته اوس څه وایي؟ 2. انسرټ پیج بیفور. ډپلیکیټ پیج د دې یوه کاپي اخلي. آفټر سلیکټډ پیج د کاپي چې زه واخلم د دې صفحې څخه یې مخکې راولم، او که آفټر موږ ورته وایو آفټر. دا وګوره د دې څخه یې څنګه کړله، وروسته یې راوستله. خو البته پیج 3 نوم ورته ورکړه، خو ډپلیکیټ یې واخیسته. که زه دلته راشم یو شیپ رسم کړم او اوس راشم د دې یو ډپلیکیټ واخلم. ډپلیکیټ آفټر دلته وګورئ پیج 2، پیج 3 کوم ځای کې راوړه. ډپلیکیټ پیج. copy layers only, copy layers in their content. مطلب هغه څه چې پکې موجود دي هغه هم راته څنګه کا کاپي کا. اوس وګوره په دویم پیج کې هم دي، دریم کې هم دا شیونه موجود دي. یو پیج موږ ډیلیټ کولی هم شو. وګوره ډیلیټ، ښی کلیک ډیلیټ، ښی کلیک ډیلیټ، ډیلیټ، ډیلیټ اینډ ډیلیټ. دا هم څنګه کومه؟ ډیلیټ. یوه نوې صفحه، د 3 صفحې مې راوستې. دلته موږ تاسې یو آپشن لرو. ګورئ که آل پیج موږ انتخاب کو، اپلای پیج سایز آن آل پیج، په ټولو صفحو باندې به دا سایز څنګه کیږي؟ اپلای کیږي. وګوره اوس که زه دلته راشم پورټریټ انتخاب کړم، دویمه صفحه کې به مې وي، دریمه صفحه کې. خو که زه دلته راشم او انتخاب کړم کرنټ پیج او دا لینډسکیپ کړم، دا وګورئ دا 2 صفحې په خپل حالت باندې دي. په دې 2 صفحو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. تغییر په کوم ځای کې باندې راغلی دی؟ تغییر صرف او صرف زموږ او ستاسې په څه کې راغی؟ دم زه کوچنی کومه. تغییر زموږ او ستاسې صرف په دې صفحه کې راغی. ولې دلته ورته موږ ویلي دي چې کرنټ پیج د اوسنۍ صفحه کې څه راوله؟ تغییر راوله. او دې طرف کې خو موږ تاسې وویلې چې زموږ واحد دی انچ. دلته موږ تاسې یو آپشن لرو، nudge distance. set the distance for nudging objects. د دې څه معنا ده؟ زه لږ خپله صفحه زوم کوم.
که دلته زه فکر کوم یو اپشن پاتې شو کله چې موږ ښي کلیک کوو سویچ پیج اورینټیشن بیرته د صفحې مثلا اوس موږ صفحه پرته ده که دې باندې موږ کلیک وکړو بیرته د پورټریټ ته راځي دا د دې اپشن کار دی دې یو ته راځو نج ډسټنس د دې څه معنا ده دې باندې ځان پوه کوو زه راځم یو ریکټنګل رسمومه دا ریکټنګل مې رسم که او پیک ټول را اخلم ګوره دا اپشنونه پیک ټول سره راځي دا وګوره پیک ټول چې موږ انتخاب کړی وي دا اپشن نه راځي زه خپل دغه دې دایرې ته یو رنګ ورکوم یا دې ریکټنګل ته وبښئ دا رنګ مې ورکړه اوس زه دا موف کومه خو د څه په واسطه یې موف کومه د ایرو کی په واسطه باندې ګوره موف ډېر سلو حرکت کوي وړوکی وړوکی حرکت ولې ځکه زموږ د انچ 0.1 برخه کې دا څنګه کوي حرکت کوي که زه دلته راشم او دې ته ولیکم 1 دا یو کوم ورته انټر اوس وګورئ زه دې ته کله حرکت ورکوم یو انچ به دا څنګه کوي پاس لاندې هر طرف چې زه ایرو کی په واسطه دې ته حرکت ورکوم دا به څه کولی شي حرکت به کولی شي دا یوه موضوع بیرته زه راځم دا صفر کوم چې نارمل حالت صفر دی اوس که زه دې ته حرکت ورکوم د 0.01 انچ په اندازه باندې به دا څه کوي حرکت به کوي څلورو طرفونو ته راځو دې اپشنونو ته ډوپلیکیټ ډسټنس څه معنا ورکوي ملګرو زه اوس په دې باندې کلیک کوم او د کنټرول ډي په واسطه زه د دې څه اخلم ډوپلیکیټ اخلم کنټرول ډي اپشن په واسطه موږ د دې ډوپلیکیټ اخلو کنټرول ډي بیا کنټرول ډي بیا کنټرول ډي بیا کنټرول ډي تاسو ګورئ د لومړني آبجیکټ او د دویم آبجیکټ وګوره داسې پاس طرف هم ترېنه لاړه اوس دا وګوره زه دلته ږدم داسې یو رنګ ورکوم چې لږ روښانه وي دا یو کنټرول ډي تاسو ګورئ د دویم آبجیکټ چې ما کاپي کړ د دې څخه پاس هم لاړه او ښي طرف ترې وموته دا فاصله ده 0.25 انچه دا فاصله ده که زه دلته راشم مثلا دا زه څنګه کومه نیګیټیو کوم دې خوا ته راځم ماینس او دلته راښکته کېږم دا هم څنګه کوم نیګیټیو اوس ګوره که زه دا ابجیکټ دلته راولم او د دې ډوپلیکیټ اخلم کوم طرف راځي لاندې طرف ولې موږ تاسو څنګه که نیګیټیو وکړه نو دا فاصلې دي ملګرو موږ تاسو په خپل طبیعت باندې چې څومره موږ تاسو طبیعت وي دا هم زیاتولی شو او هم څنګه کولی شو کمولی شو ښه دا ټول انتخابومه ډیلیټ اوس راځم دلته زه یو ریکټنګل رسموم دا ریکټنګل اوس په منځ کې رنګ نه لري یعنی فل کلر یې خالی دی خو ټیک ټول یا کمپیوټر د دې سره څنګه عکس العمل کوي داسې فکر کوي لکه دا چې فیل وي وګوره که موږ په اړخ منځ باندې کلیک وکړو دا د سلیکټ کیږي که په اړخ باندې کلیک کوم هم سلیکټ کیږي صحیح شو د دې زه یوه کاپي اخلم دا فیل کوم فیل او اوس راځم دا اپشن لرې کومه treat all objects as filled دا لرې کوم اوس ګوره دې ته چې ما رنګ ورکه دا زه کولی شم منځ نه م انتخاب کوم په منځ ورته کلیک کوم سلیکټ کیږي که په اړخ ورته کلیک کوم بارډر باندې بیا هم سلیکټ کیږي دا اپشن آف دی خو بیا هم زه دا سلیکټ کولی شم ولې د دې په فیل کې یا داخل کې رنګ دی خو د دې په داخل کې رنګ نشته که چیرې زه د دې په منځ کلیک کوم نه سلیکټ کیږي دا وګوره ټک ټک به تاسو د ماوس اورئ صرف کولی شم اړخونو نه دا څنګه کومه سلیکټ کوم ولې دا فیل نه دی رنګ نه لري ځکه اړخ نه دا ونیسم دلته راولم وینئ رنګ نه لري کله چې زه دې ته رنګ ورکم بیا کولی شم منځ نه یې ونیسم ولې فیل شو ډک شو زه یو څو ریکټنګلې را اخلم الیپس را اخلم یو څو دانې داسې ډرا کوو موږ او تاسې مختلف په دې شکلونو باندې دا زموږ ستاسې ملګرو د پیک ټول اپشنز و انشاءالله چې تاسو ورباندې پوه شوئ په پیک ټول کې دلته موږ تاسې یو بل اپشن لرو دې ته ویل کېږي فری هینډ پیک ګوره یو خو موږ پیک ټول اخلو او دا سلیکشن کوو هر څه سلیکټ کېږي دا دي موږ تاسې زه به دا اپشن آن کوم اوس دا چې موږ کله راواخلو هر څه سلیکټ دي خو که موږ غواړو ځینې فری هینډ مثلا زه غواړم دا دوه سلیکټ کړم وګوره دا دواړه نه سلیکټ کېږي که زه غواړم دا دواړه سلیکټ کړم د فری هینډ ټول پیک په واسطه باندې نو دې ځینې زه سره اخلم فری پیک
hand tool اخلم. select objects by using a freehand selection. اوس وګوره لکه marquee tool غوندې position transfer objects. زه وګوره ماوس داسې ښکته او اخوا دېخوا وړم داسې دا مې سلیکټ کړه داسې یا مثلا زه راځم ځینې خاص برخې سلیکټ کول غواړم داسې اوس وګوره دا سلیکټ شو ولې که عادي حالت کې زه پیک ټول اخلم داسې نه سلیکټ کېږي یا مثلا زه غواړم داسې به راځم دې طرف ته بیا سلیکټ کېږي خو که زه غواړم مثلا دغه درې دانې سلیکټ کړم ښه خبره دا ده مطلب که پیک ټول سره څوګه مختوي او که فری هند راخلي بالکل ښه خبره ده داسې راشئ داسې درې واړه موږ څنګه کړلی سلیکټ مو کړه ښه بېرته موږ تاسو راځو نارمل پیک ټول راخلو پیک ټول په واسطه دا موږ راواخیسته سکیل کولی شو غټولی شو وړوکی کولی شو که چیرې دلته موږ تاسو یو بل ټول دی فری ترانسفر ټول لومړی موږ وګورو دې څه معنا ده free transfer tool څه کوي rotate skew mirror at scale objects دا مې انتخاب که اوس بس تاووی دې خوا تاووی ډېر زیات د استعمال وړ نه دی موږ وګوره دا داسې نری کوو بیا یې داسې غټوو یا یې دې خوا ته رااړوو صحیح شو هر څه ورباندې کولی شو مثلا زه راځم دا یو انتخابوم وګوره دې خوا یې تاووې کوم طرف چې تاووې تاووی صحیح شو دا یو ټول دی نو نارمل موږ تاسو کوم یو ټول ډېر استعمالو پیک ټول استعمالو او په پیک ټول کې موږ تاسو د آپشنز ولې پیج سیټ اپ مو ولې په دې درس کې ویډیو به یو څه غټه شوی وي خو خیر ښه خبره ده امید ده چې تاسو به د آپشنونو څخه ډېر څه زده کړئ